بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو شلمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې درته یو شل متلونه ووایم. خبره له اوله سپینه ښه ده، خبرې ډېرې سر یې یو. خپل د هغه دی چې سبا بیګا د مخ ویني. خپل عزت په خپل لاس کې دی. خدای تعالی په خپلو کارونو ښه پوهیږي. خدای تعالی د بنده روزي رسان دی. خدای تعالی غفور او رحیم دی، خو یو نوم یې قهار هم دی. خدای تعالی هیڅ چا نه دی لیدلی، په قدرتونو یې خلق پیژني. خدای خبر چې سبا څه کیږي. خدای دې چې خاد نه کړي نو بنده به دې څه خاد کړي. خدای چې چاته پیښه کی نو ځان دې ورته میخه کی. خدای لویا ما وساتي له بده زویا. خیراړې له یو ګزاره لاړې. خر د فقیر مړ شو او اوران پې د کلي سپي شو. خر ځان ته حیران، مالک یې بار ته حیران. خوار به هلته شي چې ادبار دې ختم شي. خوار خدای کړي نو بغیرته چا کړي. خوار دلته هم خوار، په هندستان هم خوار. خوار شم نو هوښیار شم. خوار هر چرته خوار وي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مو شیر که. اجازت غواړم د الله په امان.